السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک له ګروپانو څخه په یوه کلیک ځان وباسئ. یعنې ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د فیسبوک له ګروپانو څخه په یوه وار ځان وباسئ له ټولو ګروپانو څخه، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دارکم تر نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، د هغه رقم اوس ګورئ دلته له ما سره بیخي زیات ګروپان دي. اوس زه غواړم چې له دغو ګروپانو څخه په یوه کلیک ځان وباسم. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو راسئ د موبایل په هیډر بار کې کوم د ګروپ آپشن ده، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ ملګرو ټوټل ګروپان دلته دي. اوس تاسو ټول ګروپان دلته راړوي چې تاسو په هر ګروپ کې ایډ یاست. نو بیا به ملګرو د دې لپاره تاسو راسئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ آپشن تاسو دلته لیدلی شئ. تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، وایي ګروپ سیټینګ، نوټیفیکیشن، پین، فالوینګ او د هغه رقم ممبرشیپ. نو بیا به ملګرو تاسو راسئ په ممبرشیپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ممبرشیپ باندې کلیک وکړئ، ګوره دغه ستاسو ټول ګروپان دي. نو ملګرو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې له هر ګروپ څخه ځان وباسئ او هر ګروپ پرېږدئ، نو صرف به تاسو راسئ په د الو بټن باندې به کلیک وکړئ او تاسو به ډېر په اسانه طریقه سره له هغه ګروپ څخه ووځئ، هغه ګروپ به له تاسو څخه ختم سي. نو ملګرو اوس دا ټول ګروپان دي، که له هر ګروپ څخه ځان باسئ تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره ایستلی سئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې ما تاسو ته ویل چې زه تاسو در ښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د فیسبوک له ګروپانو څخه ځان وباسئ. نو ډېر اسانه طریقه ده، ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د فیسبوک له ګروپانو څخه ځان وباسئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوې وي. که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم تر نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.